دا د افغانستان په بلخ ولایت کې د 4 نوښتګرو ځوانانو په وسیله جوړېدونکی موټر دی چې لا یې چارې نه دي بشپړې شوي. دوی دا موټر په خپل شخصي لګښت جوړوي او د جوړېدو لپاره یې له لومړنیو توکو کار اخلي. د دې موټر د جوړېدو چارې شاوخوا 40 ورځې وړاندې پیل شوي او د دې ځوانانو په وینا تر دې مهاله یې پرې شاوخوا 1,00,000 یا 100,000 افغانۍ لګولي دي. دا ځوانان له اسلامي امارت څخه غواړي چې له هغو پروګرامونو ملاتړ وکړي چې په ځوانانو کې د نوښت انګېزه غني کولی شي. هلته په بلخ ولایت کې ځایي مسؤلین ډاډ ورکوي چې په ځوانانو کې له نوښتیزو هڅو بشپړ ملاتړ کوي او دې برخه کې ځای ځای عملي ګامونه هم اخیستل شوي دي. د دې ځوانانو په وینا که څه هم له لومړنیو توکو یې ګټه اخیستې، خو موټر به تر بشپړېدو وروسته د مسافرو د لیږد ترڅنګ د شاوخوا 1 ټن وزن د لیږد ظرفیت ولري. افغانستان کې د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ځوانانو ګڼو نوښتونو ته مخه کړې او حکومت هم د هغو نوښتګرو لټه پیل کړې چې د هیواد په روښانه راتلونکي کې رغنده ونډه اخیستلی شي.